ولې داسې دي چې وږي شو نه وږي خو یو هغه خو خیر ده هغلته به اوس ښه شی تیاروي که نه نور دا موبایل دې ما سره پاتې وه ته ودرېږه ورته په وږي ناست ولاکه دا هم خوند کوي په وږي ناست هېڅ شی خوند نه کوي که څنګه ښه هغه کار دی څنګه کابل ورځ چېرته تللی وایي هغه کار دی و څه کار دی داسې وایي چې 25,000 معاش به واره نغلم 25,000 معاش خو بس واره نغلې 25,000 هلته کور 25,000 چې کور ته راشي واره نخلې ځوان یې تعلیم دې کړی ده 25,000 25,000 څه کوي 25,000 چاته ته کچالو خرڅ کړې سړک په غاړه ته 10,000 ګټې ګرځه مه پسې ښه ګرځه مه بس موږ دې ژوندي یو انشاءالله بس هېڅ شی به وشي ورغب به کړو که نه دا ډوډۍ راوړي دې خوا ته راشه چای مې پخ کړي دي والا شوروا پخ کړي څه شی شوروا دغه اوس که ورشي دا دیګي ته هغه ته ورکړي که نه دا دیګی 5 متره ورکړي خلک به یې دیګی ورکړي ښه پوهېږي دا شی موږ نه خورو بیا مې پخ کړي دي اوس څه کوو ځو بیرون ځو چې پار ځو ځه هوټل کې به یې خورو ځه چې زه ورک وروسته راځو نن شپه ناوخته راځو ورکه څوک دي سلام علیکم سلام شه خیر بخیر کېنئ کېنئ که نه ولې ودرېدئ کېنئ کېنئ هلکانو دا تاسې دلته ټول موږ به لاندې کښېنو دا تاسې دلته څه شی کوئ په دې توره کې مسافر یې کوم ځای څخه راغلي پلاره بل ځای راغلي یې اوس دلته څنګه چای خورئ ولې بل شی نه وه خو ځان ته مې شی راغوښتي نه ولې داسې اقتصاد جوړ نه ده ځو بیرون ځو چې پار ځو ځه هوټل کې به یې خورو ځه چې زه ورک ښه پوهېږي دا شی موږ نه خورو بیا مې پخ کړي دي دغه اوس که ورشي دا دیګي ته هغه ته ورکړي که نه دا دیګی 5 متره ورکړي کور نه غواړي څه وایي ته اوس دا سپوره ډوډۍ تاسو خورئ او دا وایي دا چای بل چا نشته هلکه ما دا خو ډېره غلطي وکړه ښه ته وګوره دلته داسې خلک شته چې وچه ډوډۍ نه لري ما ته هلته کبر وکوه ولا په دې جومات څه وایي تاسې مېلمانو داسې کار وکړئ ښه چې جومات ته مه ځئ پوه شوئ خیال وکوئ ښه چې له ما سره زما کور ته لاړ شئ پوه شوئ هلته ډوډۍ تیاره ده ډوډۍ به مو خورئ بس د شپې به په قراره شپه وکئ سبایي به بیا ځئ صحیح ده خو ځئ راځئ اوس نن داسې زما مېلمه